مولانا عبید الله انور بل قصه کول او اخباراتو کې راغلی و ډیر لوی سره مولانا عبید الله انور صاحب د مولانا احمد علی لاهوری رحمت الله علیه بچي او ډیر لوی عالم او ډیر متقی انسانو. هغه ما په خپل پسند کې یو سړی کتلې یو فقیر پسند کې وروندو هغه ډیر پیسې جمع کول خلکو ورته ډېرې پیسې ورکولې او بیا به غرمه کې لاړو قبرستان ته پسند کې ډېر لوی یو قبرستانو هلته به لاړو څه ساعت بنو بیا به راغی او د شپې نه هم هغې قبرستان کې و. یو سړي ویره دا فقیر دی قبرستان کې څه کوي نو یو سړی ورپسې پټ پټ لو دا ړوند سړی چې د غوږونو ډېر لوی طاقت دی لرې دی نه کشاره اوري نو باقاعده خپل ځای ته به چې ورغی نو ځان به یې غلی کړو چې کشاره شته و که نه بې ما ځان لرې غلی کړ دی لاړو او بیا لږ ساعت پس بیا راغی نو زه ورغلم دی چې کوم ځای ته تللو هلته یو شلېدلی قبر و قبرو نه باران ښکته کړی و ورغلم هلته د ځان ته پیساله جوړه کړې وه او هلته کې منګي پراته وو یو بل له پاسه لکه د منګو پوري یا د کټو پور به پخوا نو ما برنی منګې چوکت په هغې کې شګه وه هغې راوچت کت دویم کې کاڼي وو درېیم کې لوټې وې یو بل له پاسه دا منګي ایښي آخرنی منګی د پیسو د روپو او د زرو نه چې کوم نه ډکو کالي او څه څه پکې ټول مې صادر کې راواړول د غلا پنې اپنا ما وی دی فقیر ته لږ تنبیه ورکوم خیر فقیر چې بیا تله خیر او زکات جمع کړل منګي دیو بل لری کړ دا غيو منګي لاندې نه چې مطلب هغه ته شو بس سړی پړو خړا ډیر لوی صدمه ورته ورسې نور کله به بازار کې سوال بولو اللہ کے سخی سے 10 روپیہ کا سوال ہے بابا دا فقیران مقتلی اور بیا وی ہائے میری دنیا لٹ گئی بے نوی کہ اللہ کے سخی سے 10 روپیہ حل کوئی ملنگ دے آواز دے بدل کڑی مخی دا آواز بولو اور ننی بیا دا آواز کہ ہائے میری دنیا لٹ گئی ان تک سڑے چدا پیسی اڑلی بھی دیورا گئے ہوتے سائیں جی آج آپ نے تو اپنا نعرہ تبدیل کیا ہے کیا وجہ ہے بس کلک کیوں نہیں بولوں یہ میرا چور ہے کلک اس خلق راجا مسو دے دے دما خلا کڑی دا دے دے کا مانا سو کم تا پوچھنے کے کہ فقیر تا نعرہ بدل اور درا تا پوچھنے تا پتہ دا بس اگر بھی اقراروں کو چاہو فقیرہ دغلا پانیت میں نہیں دوڑی لیا سے تنبیح ملے گا در کولا خیر اٹولی پیسی ورته راړي لیکن فقیر ته دومره لویه صدمه رسېدلې وه چې په دوی مرض مړ شو. دا معلم ډېر خطرناک دی خاص کر دا ملنګان ني دې سره ډېرې پیسې دې ملنګانو ته پیسه ورنه کوي دا ملنګان په بینکونو کې پیسې جمع کوي پیسې فقیر ته ورکا یتیم ته ورکا مسکین ته ورکا دی پې چرس کوي چرس او دا تعاون دینو خر کې یو ملنګ کو تاسو ته یاد شي دی کشتو پلنا با بہر ناس ما تیاد دی داغا باوی خدا کل عالم تا خیر کے کل عالم تا خیر کے دادا آواز کل عالم تا خیر کے خلقو پیسے ورکولے چرے خلگیا دے ٹولی دنیا تا دعا کئی آچی بیا مر شرما خلدن و خار پا بینکونو کے پا لکونو روپای رو ہوتی او بیا اخبارات اولی کل چی پا بمبئی کے داغا دوی گل عالم داغا بلال تک مالو دولتو او اگر پارے جمع کولے وہ گل عالم خدا با کول عالم تے خلق دو کا کولو دعائی دوی تا کولو پیسی خلقو نا نو دا فقیر دا صدمے نا مرشو اس خلق ہوئی چہرہ دا پیسی دا خودیر لوی دولت تے جماعت پہ جوڑاو چاوی یتیم خانے تے ورکو چاوی نا سائیں پا پیسو دمرا مینو دا بور سر قبر کے خخو او چرسیان ہمیشہ دا غی عدد زیادی چرسیان غالب شو دینا دا ملنگ سر خخو ملنگ سر ټولی پیسې خخې یو غلوی اره د کورونو بسغلا کې ملنگ سر خو بلا دولت خخته د شپې نیمه شپه کې راغی او قبر یې کونستو چې دا پیسې ټولې راوالم نو هغه تمامې پیسې د هغې ملنګ په سینه باندې داسې نښتې وې لکه د مۍ د پاسه چې دا بره
بعضې مین چې ولې هغې د پاسه باقاعده ادایي پچاکو ته سړی جدا کوي. نو دې ملنګ دغې غل هغې پیسو ته لاس کو چې د بدن نه لرې کي، بس هغې دومره زبردست کرنټ ورکو چې دی بهر بېهوشه پروت بیا قبر کې خلک په لاره تېلېږي لکه د ملنګ قبر کنستی شوی دی چې ګوري سړی پکې بېهوشه پروت دی او خلکو مو کتل چې د ملنګ په جسم باندې هغه تمامې پیسې لګېدلې وې. اسپتال ته وړی شو، علاج شو، سړی په هوش کې راغی، هغه خپله اقرار وکړو چې او زه په د غلا په نیت تللی وم، لیکن ما چې پیسو ته لاس کړو هغې ما ته د بجلۍ غوندې کرنټ را. خیر بیا علما وایي دا قبر پټ کوي. نو حکیمانو وایي چې د هغه دا ګوتې به ځان ته د بجلۍ په شان سوځېدې. نو بیا یو بزرګ وایي چې یاره سوچه پیو کې د دی دا ګوتې ښکته ساتي نو دا به تاو نه کوي. هغه پای به چې وران شو بیا به سپی شروع کړو، هغه به همیشه دغې مرض کې مبتلا و. عبیدالله انور وایي دا سړی ما په خپله کتلی و چې ګیلاس به ورسره و هغه ګوتې به یې ورکې